د کوروالي پر مهال د غین مړاوي کېدل څه علت لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. د کوروالي پر مهال سمدستي چې کله کیله مو ولاړه وي یا ذکر مو سم نیغ ولاړ وي، خو چې کله مېرمنې ته ورنږدې شي کار پرېږدي او مړاوی شي. د دې خاص علت څه دی؟ خاص دوه وجې لري. لومړی دا وجه چې کله په ځوانۍ کې تاسې وایي نو تاسو اکثره ټیم انجونو ته کتل او په خپل ذکر کې یا پرتوب کې به مو لاس اچو او خپل ذکر به مو اخوا او دېخوا اړوو. د هغه څخه چې کله تاسو په لاس کې ذکر ونیسئ او اخوا دېخوا واړوئ، د دنه یو ډول مني یا مزي وځي. دغه مزي د انسان کمزورتیا وجه ګڼل کېږي چې کله په خپله د واده مرحله یې راشي او مېرمنې سره یوځای کېږي نو نیغ کوتک به بیا مړاوي شي لکه د ټوټې په شانتې. هر ټیم چې کله تاسو زنانو ته ګورئ یا هم غلط فلمونه ګورئ یا هم د غلطو فلمونو څخه ګټه اخلئ، نو ستاسو بدن کې کمزوري پیدا کېږي او ستاسو هغه قوي شهوت چې بدن کې وي ستاسو د ذکر څخه وځي او بهر ځي. نو تاسو کولی شئ چې هېڅکله هم غلطو فلمونو ته ونه ګورئ او هم د دغه ناوړه کارونو څخه لاس واخلئ. دوهم علت یې دا دی چې کله تاسو ناوړه یا غلط فلم ګورئ د لاس په واسطه خپل ځان انزال کوئ. دغه د لاس د انزال وجه کېدلی شي ستاسو بدن کمزوری کړي. کله چې کمزوری شوي نو ستاسو به د کوروالي پر مهال چې کله مو د خپلې مېرمنې سره یوځای کېږئ بیا به مو د ټوټې کوتک نه به ټوټه جوړېږي. یعنې لومړی به ډانګ وي، خو چې کله بیا د مخ ته راشي نو بیا به ترېنه ګیدړ جوړ شي او ډانګ په ځای به بیا ټوټه ترې جوړه شوې وي. د دې لپاره چې خپل مشکل مو حل شي کولی شي هر سهار د شودو سره 5 دانې خرما وخورئ. هر سهار په نهارې راجګېږئ او د 5 دانې شودو ته خرما وراچوئ او مکسر کې مکس کوئ تر څو ښه مکس شي او جوس په شانتې ترې جوړ شي. دغه هر سهار کولی شئ په نهارې وخورئ او خپل ټوټه ذکر مو په کوتک تبدیل کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.